د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. پاکستان غواړي ملګرو ملتونو کې د هند او افغانستان پر ضد پریکړه لیک وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم ویلي پریکړه یې کړې چې په ملګرو ملتونو کې د هند او افغانستان پر ضد یو پریکړه لیک وړاندې کړي. هغه ویلي چې موږ به د هند پر ضد په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له خاورې د ترهګریزو فعالیتونو پر ضد پریکړه لیک وړاندې کړو او د ترهګرۍ لپاره د هند ملاتړ به افشا کړو. نوموړي دغه څرګندونې وروسته هغه کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تېره ورځ وویل چې په بلوچستان کې پر جعفر ایکسپریس اورګاډي برید کې هند لاس درلوده او بریدګر د برید پر مهال په افغانستان کې د خپلو ملګرو سره په اړیکه کې و. خو له دغو څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یاد تورونه رد کړل او ویل چې پاکستان د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپلو کورنیو امنیتي ننګونو حل ته پام وکړي. عمان په دغه هیواد کې افغان بندیانو ته د خلاصون زمینه برابروي. د عمان د سلطنت د دفتر وزیر د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره کتنه کې ویلي نږدې راتلونکي کې به په ځانګړو مناسبتونو کې په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د خلاصون لپاره د بخښنې زمینه برابره کړي. دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي هم د عمان د سلطنت د دفتر له وزیر څخه د افغان بندیانو د بند مودې مستقیمو الوتنو عمان کې د افغان وګړو پر مسایلو او پر فرهنګي راکړه ورکړه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي عمان ته د سفر په ترڅ کې د عمان بهرنیو چارو سوداګرۍ پانګونو او صنعت حج او اوقاف وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې په ګڼو مواردو خبرې اترې کړې دي او د دواړو اړخونو ترمنځ په یو شمېر مواردو هوکړې هم شوي دي. افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د غوښې صادرات پیلوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزیر مولوي عطاالله عمري او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي بهرنیو هیوادونو ته د غوښې د صادراتو په اړه مشورتي غونډه کړې ده. د کرنې وزارت د خبر له مخې دې کتنه کې د کرنې وزیر ویلي څه باندې 80 سلنه افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د غوښې صادرات ګټور تمامېدی شي خو چې د څارویو نسل ته زیان ونه رسیږي. مولوي عطاالله عمري ویلي لومړی باید د څارویو د تولید او پالنې پر زیاتوالي تمرکز وشي او له هغه وروسته د لوړ کیفیت صادرات تنظیم شي. بلخوا د غوښې د صادراتو څارویو د پالنې د ودې لپاره د هر اړخیزې طرحې پر جوړولو هم هوکړه شوې ده. د افغانستان او ایران ترمن مسافر وړونکي اورګاډي فعالیت پیلوي. د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمن د مسافر وړونکي اورګاډي به په نږدې راتلونکي کې فعال شي. جبار علي ذاکري د خوا هرات اورګاډي له لارې د اروپا د ترانزیت مالونو او له ګاونډیو هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د ترانزیت د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. د ایران د اورګاډي ادارې مشر ویلي د خوا هرات د کرښې له لارې د بار انتقال ښه شوی او د افغانستان د ریل ترانزیت د پراخولو لپاره مهم ګامونه پورته شوي دي. ایراني چارواکو ویلي د خوا هرات اورګاډي کرښه نه یوازې د بار بلکې د مسافرو لپاره هم فعاله کیږي. کندوز کې د 822 میلیونه افغانیو په ارزښت یو سوداګریز کمپلیکس جوړیږي. د کندوز ولایت مقام خبر ورکړی چې د سپین زر دولتي شرکت له لوري کندوز ښار کې په 80 جریبه ځمکه باندې د څه باندې 822 میلیونه افغانیو په ارزښت د 4 سترو سوداګریزو کمپلیکسونو د جوړولو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه مارکیټونه 9 پوړیزه 15 پوړیزه او 4 پوړیزه دي چې په 2 کلونو کې د یو خصوصي شرکت له لوري جوړیږي. تر دې وړاندې هم دغه ولایت کې په 15 جریبه ځمکه یو ستره سوداګریزه پروژه عملاً پیل شوې ده. له پاکستان څخه په 13 فبرورۍ میاشت کې 1419 کډوال ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د 2015 کال له فبرورۍ میاشتې په ترڅ کې په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو کچه د همدې کال د جنورۍ میاشتې په پرتله 15 سلنه لوړه شوې ده. په یو تازه راپور کې د ادارې زیاته کړې چې په دې شمیرو کې له 1400 زیاتې نیونې او زنداني کېدل شامل دي. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 50 سلنه نیونې او زنداني کول په راولپنډۍ او پلازمین اسلام آباد کې ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې د 2015 کال له فبرورۍ میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 11900 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1419 کسان ایستل شوي دي. د روسیې ولسمشر په اوکراین کې د اوربند لپاره د امریکا وړاندیزونه ومنل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په اوکراین کې د اوربند لپاره د امریکا له وړاندیزونو سره هوکړه کړې خو ټینګار یې کړی چې لا ډېرې پوښتنې شته چې جزئیات یې نه دي روښانه شوي. نوموړي زیاته کړې موږ د دښمنۍ ختمولو لپاره د متحده ایالاتو له وړاندیزونو سره موافق یو. پوتین زیاته کړې چې اوربند په اوږدمهالې سوري بدل شي او په وینا یې د دغو اختلافاتو اصلي ریښه دې له منځه یوړل. د سوریې ولسمشر د 15 کلن انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلامیه لاسلیک کړه
احمد الشرع د سوریې لنډمهاله ولسمشر د 15 کلنې انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلامیه لاسلیک کړه. د تازه لاسلیک شوې اعلامیې له مخې اسلامي فقه د اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوې او د ښځو په ګډون د ټولو اتباعو حقوق پکې تضمین شوي دي. اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکینی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو لپاره عدالت تأمین کړي. دا په داسې حال کې د سوریې نوي حکومت د بشار الاسد د واکمنۍ اساسي قانون او پارلمان منحل اعلان کړي دي. تېره ورځ احمد الشرع په دغه هیواد کې د ملي امنیت شورا جوړولو یو فرمان هم صادر کړی و. مارکو روبیو ویلي چې که روسیه موافقه وکړي نو له اوکراین سره د اوربند امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې که روسیه موافقه وکړي نو امکان شته چې د مسکو او کیف ترمنځ اوربند په څو راتلونکو ورځو کې عملي شي. دغه څرګندونې د اوو سترو صنعتي هیوادونو G7 د غونډې په درشل کې شوي چې ټاکل شوي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو تمرکز وکړي. مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې واشنګټن او متحدین یې چمتو دي چې څو د اوکراین جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ډیپلوماټیک حل لاره ومومي. له بلې خوا روسیې خپلې غوښتنې متحده ایالتونو ته سپارلې او مسکو ټینګار کړی چې هر ډول اوربند به یوازې هغه وخت شونی وي چې د روسیې ستراتیژیکو ګټو ته ژمنتیا ولري. امریکا او اسرائیل پلان لري چې فلسطینیان له غزې څخه ختیځې افریقا ته بېځایه کړي. الجزیرې د امریکایي او اسرائیل چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحده ایالات او اسرائیل د ختیځې افریقا له دریو حکومتونو سره د غزې څخه سودان، سومالیا او سوماليلینډ ته د فلسطینیانو د جبري بېځایه کېدو په اړه خبرې کړي دي. په راپور کې راغلي د سودان چارواکو ادعا کړې چې د متحده ایالاتونو وړاندیزونه یې رد کړي دي، خو د سومالیا او سوماليلینډ چارواکو بیا ویلي چې دوی له دغې موضوع بېخبره دي. دغه څرګندونې یوه میاشت وروسته له هغه کېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلسطینیانو د جبري بېځایه کولو او د غزې د نیولو وړاندیز کړی و، خو د فلسطینیانو او د منځني ختیځ هیوادونو له سختو نیوکو سره مخ شو. د فلسطینیانو د بیا میشتېدو د منلو په بدل کې داسې انګیرل کېږي چې د ختیځې افریقا حکومتونو ته به بېلابېل مالي، ډیپلوماټیک او امنیتي وړاندیزونه وشي. د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.